کښېنه او دا غنم اوړه کړه. کښېنه دا غنم اوړه کړه. ماښام به څه خورو؟ کله په پټو کې اخوا منډه، کله په پټو کې دې خوا منډه، کله پکې لا غر ته وخیږي. تا سره د دې کور د کارونو څه فکر شته او که نشته؟ مورې د کور ټول کارونه مې وکړل، آخر زما ګناه څه ده؟ ولې ما سره دومره ظلم کوې؟ زه خو ستا خپله مور ګڼم. زه ستا خپله مور نه، مېره نه مور یم. تا خو د خدای پاک زر واده کې چې زما ځان درنه خلاص شي. زما غریبې مورې، ته خو لاړې د دې دنیا نه او زه د غمونو ته پرېښودم. ګونګړو اواز دا د کوم ځای نه راځي؟ دا خو د کلي یوسف خان د هغه کیسې چې ما اورېدلې دي. دا خو ډېر ښایسته او بهادر ځوان دی. د ده خور خو زما ملګرې ده، نو زه به بندې ته حتما ځم او د خپلې مینې کیسه به هغې ته یوسف خان ته ضرور رسوم. زما یو پیغام به چاته ولیږې؟ ولې نه؟ ته خو زما ښه ملګرې یې. نو غوږ شه، نو خپل ورور ته یوسف خان ته چې د شیرغوندې کلي شیربانو هره ورځ ستا په لیدو بام ته ولاړه ده. صحیح دی شیربانو، زه به ستا دا پیغام خپل لالا ته ورسوم. او ډېره زیاته مننه، راځه زما ډېره ښه ملګرې. راځه چې اوس لاړ شو. ها ته به لکه اوس ماله د پردۍ جینکو پیغامونه راوړې؟ شرم او حیا هم څه څه دي؟ لالا هغه خو ما ته د شیرغونډ کډې شیربانو ویلي چې دا زما مینې پیغام خپل لالا ته ورکړه. خبردار ته ماله د پردۍ جینکو پیغامونه راوړي. ته زما خور یې، زما عزت یې، چې څنګه زه دا نه شم برداشت کولی چې زما د خور پیغامونه یې څوک چاته ورسوي، د بل چا برداشت کولی شم؟ څومره مینه زه تا سره کوم، زه تا سره څومره مینه کوم. د خور په نظر نه، زه تا ته د بچو په نظر هم ګورم. ټوله ورځ غره ته تللی یم، ښکار کوم چې تاله او مور له سهارنۍ ګډه وویستی شم. او تا نن زه ډېر خفه کړم بدرۍ. آینده دپاره داسې کارونه کوې. خبردار، صبر وکړه، دې خوا راشه. دا هغه بل ښکاري سپی چې ما راوستی دا دغه پښو کې وتړه او بیا ماله داسې پیغامونه راوړه. ځه څه شو هلکانو؟ راغلل. کار څه؟ یوسف لپاره زه یوازې ډېر یم. اډر کوه. زړه خو مې غواړي ستاسو درې واړه دا چې کوم داسې کښېنم او بس د خدای د کاره یېرېږم. او ته زه یوازې ډېر ته ما ته پاته ده ډېر تورې بازي. او تا ما ته هغه ورځې هغه د ښکار څه خبره کوله؟ ښکار ما هغه خبره کوله، مونږ تلو ښکار له هغه ورځې اور مونږ نه هغه سهارنۍ ګډه نه ده سهارنۍ ګډه ښکار درنه ونه شو. نه شو. د سهارنۍ ګډه ښکار د یوسف خان نه بغیر بل هېڅوک هم نشي کولی لالا. یوسف خان؟ او یوسف خان په دې علاقې کې مور داسې ځوان نه دی راوړی چې هغه د یوسف خان د سهارنۍ د ګډې ښکار مقابله وکړي. خو ما هم ورته پاره داسې جال خور کړی دی، داسې جال چې یوسف خان به هم یاد ساتي چې سهارنۍ د ګډې دا ښکار د ده د ژوند آخري ښکار شو. ولالا افرین دی وي او په تا باندې زه خو حیران تا ته یم چې ته خو د یوسف خان سور یم په ګټولې
او ستا د خولې نه د هغه صفتونه یا په پیر دې رحمت شه ویم دا ژبه دې ونیسم او داسې کټ کړمه ویم چې د دشمن تعریف ونه کې نو دشمن به بیا په لاره څنګه راولي ویم دغه ځای که خو ویم که نه چې د تورګل نوم خو سپین ګل دی خو کارونه یې تور دي او څنګه چې تا ووایې که نه د کړمار غر نو زه به اوس یوسف ته دا خبره کومه چې یوسفه موږ له ستا د سارني ښکار ګډه پکار ده او دا ښکار راله وکړه او کله چې هغې د سارنۍ ښکار ګډې له د کړمار غرونو ته لاړ شي او کله چې هغه ګډه ولي او هغه ګډه به بیا ځي جورې ته او بیا به هغه ته وایم چې ورشه او دا ګډه راوباسه او چې کله هغه جورې ته لاړ نو هغه به د هغه د ژوند آخري راځي وایه څنګه کم پړي سره چې زه هغې کوزوم هغه پړی به واه ولالا افرین دې وي او ستا په دې مازغو دې وي زما مازغه ځکه خو شیطان هم مانه پناه غوښتې ده پوه شوې او دا پړی د یوسف خان د ژوند آخري پړی به وي ورسېدی په خبرو او لالا ځکه ویم د سیاست نه کار واخلی چغې سورې مه وهئ ځان هم تباه کوئ او د خلک هم په ځان خبروئ چنده پنده 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 بس مرچکې به م خوړلی هر وخت نه نو لالا چې دا ونه کړو نو نور به څه وکړو نور به څه وکړئ کور کې کښېنئ روټۍ پخوئ او دوپټې راته په سر کا بنګړي راته په لاس کې واچو جینکۍ رانه جوړې کا نو دې نه ښه کار بل کوم یو دی ته خو غواړې دغه ځکه خو ودونه هم څوک نه درکوي تاسو نو تا خو هم لا نه دی کړې لالا زه خو به شربانو سره کوم شربانو صرف زما ده او بیا بندې زما ده بنده ستا ده ټیک ده خو په یو شرط چې څنګه زه ویم هغسې به کوئ ټیک ده لالا اوی تاسو دواړه ورشئ د یوسف خان پته وکړئ چې هغه چېرته دی صحیح ده لالا او ما ته ووایه بیا زه هغه دپاره لاره ګورم چې کومه لاره به هغه دپاره ښیي ورشئ اوی د بندی نوم دومره خلکو په مخ کې وانخلي ما ته پته ده چې بندی به زه ستا دپاره کوم ټیک ده لالا خو حوصله لږ په حوصله دا حوصله چې کومه که نه دا غټ غرم کته لړه کي او زما خوږ سپین لالا نو دا ټوله بدماشي دا لیونتوب خو زه ستا په سر کوم که نه زما په سر یې ډوکومه زه به خپله بدماشي په خپله وکړم خو ته د مازغه یخ ساته لالا راځه ما پسې